السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه تاسو حسن شاهد یو ځل بیا د پښتو ټیک یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. وګورئ په نن ویډیو کې به تاسو ته هغه طریقه هم چې تاسو څنګه کولای شئ چې په خپل موبایل کې یو پیک لو بیټري جوړ کړئ ورسره یو پیک کال جوړ کړئ. اوس دا به تاسو په کوم ځای کې په کار راولي سمپل مطلب تاسو دوست او تاسو موبایل واخلي او تاسو غواړئ چې هغه ته په دې موبایل باندې لو بیټري شو کما چې هغه به مال خپل موبایل واپس راکړي چې بیټري لو کړه یا تاسو غواړئ چې تاسو په یو میپل کې ناشته سي او تاسو غواړئ چې د میپل نه پاسه نو تاسو سمپل ځان ته کال هم شي راوستل او تاسو په دغه طریقه باندې کولای شئ چې بیا د هم خپل نه پاسې مطلب تاسو به دي کې ځان ته یو پیک کال چې کم دی ام شي راوستل ورسره پیک لو بیټري چې کم دا ام شو کولای شي مطلب دلته پیک کال باندې دا ولاړ دی دلته په بره تاسو ټایم ام سلیکټ کولای شي او زه دلته په سٹارټ باندې کلیک کوم تاسو تخکاری دي ته موبایل ته کال راشي او ډیر زیات حیران کوونکی او ډیر زیات د کمال اپلیکیشن دی. نو تاسو تخکاری بلغه طریقه باندې تاسو کولای شئ. نو دا اپلیکیشن به تاسو ته چې ملاویږي د دې ټول سیټینګ سټپ بای سټپ تاسو ته ښایم. ورځې نه مخکې تاسو سره اوسه پرې زموږ چینل پښتو ټیک نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. نو په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې کوم ملګری چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري د ویډیو د پاسه یا تاسو ته بلان یو لینک ملاوي شي اپلیکیشن لینک هم دا لینک نه تاسو د اپلیکیشن ډاونلوډ کولای شئ. ډیر زیات حیران کوونکی اپلیکیشن دی ډیر زیات د کمال اپلیکیشن دی دا اپلیکیشن به تاسو فسټ اف آل اوپن کړئ. کله چې تاسو اوپن کړئ نو بریګه فسټ اف آل چې تاسو لکه آپشن درکې نو دلته تاسو ته لیکلي دي چې سٹارټ افټر نو چې څومره ټایم پس زه دا شروع کوم مطلب تاسو غواړئ چې زه په جیب کې موبایل کېدم او دا ماته څومره ټایم پس کال راشي نو تاسو سمپل هغه دومره سکندونه مطلب دلته لیکلی شي که هر څومره سکندونه وي تاسو 60 سکندونه لیکل غواړئ خو تاسو به دلته سکندونه لیکئ. بل آپشن تاسو د کړی دین ایوري وای چې څومره ټایم پس واپس مونږ ته بیا په کال باندې مطلب دغه شان کال ته وکړو یا لو بیټري ته شو کو نو هغه په دین ایوري باندې تاسو دلته ټایم سلیکټ کولای شئ چې آیا دومره سکندونه پس کم نه ته واپس کال وکړه تاسو په سکټ هم کوي خو دا به تاسو ته واپس بیا کال کوي تاسو په دلته ټایم سلیکټ کولای شئ. بیا سټاپ افټر ټایمز نو چې تاسو په سکټ کوئ نو دلته تاسو به د یو ټایم چې کم دی ام سلیکټ کولای شئ آیا څومره ځل چې کم دی زه به په کال کټ کوم ماته واپس وکړي هغه به تاسو په دې ځکه سلیکټ کوئ. بل تاسو لاندې دوه اپشن درکړي یو چې کم دی زموږ سره پیک لو بیټري دا بل زموږ سره پیک فون کال دی نو تاسو چې په کم یو باندې دلته سټپ بای سټپ تاسو ته ودرولای شئ او به دلته چې تاسو بل کوم اپشن درکړي سٹارټ پیک لو بیټري په دې باندې بکلیک کړئ نو تاسو ته به شو شي مطلب دلته بره ولي کما چې 5 سکند بعد ورسره دین ایوري نو بیا پکې زه 5 سکند چې کم دی بیا سلیکټ کوم او بیا دلته دا سٹارټ کوم نو تاسو ته کاری ماته په موبایل باندې پیک بیټري چې کم دی دا ماته شو شي تاسو ته کاری 5 سکند چې وځي نو بیا تاسو ته خیم تاسو ته کاری په موبایل باندې پیک بیټري چې کم دا غراله وای چې بیټري لو نو کو دا زه وس کټ کما نو لګ ټایم پس چې کم دی دا بیا راشي نو ډیر زیات حیران کوونکی ډیر زیات تاسو ته کاری ډیر زیات حیران کوونکی ډیر زیات د کمال اپلیکیشن دی او چا دا به پته نه لګي چې آیا دی په موبایل کې کم کمال کړي دي نو دا تاسو په دغه طریقه باندې استعمالولای شئ ډیر زیات حیران کوونکی ډیر زیات د کمال اپلیکیشن دی. نو ګمر ګورو دا د ویډیو مخشي ویډیو لایک کړئ چینل ته ضرور سبسکرایب کړئ موږ په خپل دعاګانو کې ساتي د الله پامان.